د غلجو میا صاحب ټوپۍ ځان سره ساتلې، د غرغشتو مولانا د ورځې به درس کولو او چې کوم حدیث کې به ورته اشتباه وشوه د شپې به په خوب کې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا حدیث داسې دی. د شپې 1 بجه وه په دې تاکال کې ما ته وایي چې بچیا یو خبره ده چې وې کم که نه؟ مالجی وې کوي. زه ناستم، نور علما ناستو، مال وې کوي. ویل وې کم که نه؟ مالجی وې کوي. ویل ما په توحید کې یو رساله لیکلې وه، د شپې چې رساله خلاصه شوه نو خوب کې یو 2 کسه راله او زه یې ونیوم او روان یې کړم. مل چېرته مې بوځئ؟ وی ستا خدای سره پیشي ده. وی ما وی چې ما دې رساله کې څه غلطي کړې ده چې خدای ته پیش کم، راته وی چې نصیر الدین دا رساله تا لیکلې ده. ویل مال چې یا الله ما لیکلې ده. وی راته وی چې زه هر څه مې درته معاف کړه. دا د غرغشتو مولانا و. زه والا تلی وم، د افریقې سیټان را سره تلي و، نن نه 37-38 کاله وړاندې 50,000 روپیه سیټانو راوویستې. ویل دا والی. ویلی میں نہیں لیتا. وی لے لے. وی نہیں لیتا. وی هدیه ہے. وی نہیں لیتا. ما ورته پښتو کې وی چې دی وایلی که نه ولې نه علی؟ ویل د قرآن یو آیات مې ورته نه پرېږدي. مال کوم آیات؟ وی انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. خدای وایي چې په چا روټۍ خورې نو خدای د پاره خوره. د سیټانو زما روټۍ خوړلې ده نو دا پیسې به د هغې بدل جوړ شي. نو دا نه علم. نو ما ورته پښتو کې میدي ته وایلی مال یې راکوي. نو مولانا صاحب ما ته وایي چې تا سره به اوس په لاره ځي پېښور ته، مولیان خواصم ګډ کپان دي تیوي شو کوه بې اعتواله، خو ما نه یې وباسه، زه نه علم. او واوره بچیا په خدای مې د قسمي چې دا اوړم د قرضو چې دا تاسو یې روټۍ وخوړه، روټۍ وه او ورسره یې شملې راایستې. شملې پېژنئ؟ لسی دا یې راایستې وه. دا اوړم یې په قرض اغستې دي. دا د غرغشتو مولانا حالو، دا د شیخ الهند حالو. مولانا مدني چې وفات شو جنازه د مدرسې د کوره وتې وه. مولانا غلام غوث هزاروي چې وفات شو په بفه کې د هغه د کفن دپاره چنده شوې وه. مولانا یوسف بنوري چې وفات شو نو جنازه د جماعت د کوره وتې وه. مفتی محمود چې وفات شو نو خلکو جنازې ته نه کته، خلکو د هغه د کور تماشه کوله چې دې جونګړه کې دی اوسېدو، دې جونګړه کې. زما عزیزانو علما دغه و، ازادي دې خلکو حاصله کړې وه، پیرنګیان دې خلکو ورک کړي وو. یو د مفتی عبدالرحیم پوپلزی دا د شیخ الهند شاګردو، د ده تاریخ پیښوریانو وګورئ پته به درته ولګي. اوس دی دا د کابل کیسې کوي. ما یو خبره نن نه 15 کاله مخکې کړې وه د مفتی محمود په مخ کې. دا د کابل د روس سره د جګړې مشران چې وو، د مجددي په کور کې دا باس و. 3 ګنټې باس وشو، خبره نه جوړېده. زه راپاڅېدم، مال مفتی صاحب سر مخ وګوه. د دوی جګړه والله العظیم که په دې ده چې روس ته وځي، روس ټول متفق دي چې ودې ځي، روس به خدای تباه کوي. خو جګړه په دې ده چې د ظاهرشاه په تخت به څوک کیني او د بیروني ملکونو د امداد مشر به څوک وي. وایي هغه 9 واړه په دې وخته که نه، او که نه ده